خو دا بغیرته حکمرانان نه دي، دا موجوده او دا مخکینی دا ټول ګورې ښه، دا موجوده او سابقه ټول دا بغیرته حکمرانان دي ښه. دا موجوده چې دي که نه موجوده دا هم ګورې په ایمان نه پوهېږي ښه. طالب شهباز شریف څوکي، طالب بل څوکي، زما استاد مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشان عالی کې چې څوک نازیبه الفاظ وای، قسم د هغه ما استا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې هم ګورې نه دي پرېښي ښه. وېدا ګورې سرونه ترې نه کټ کوي. بخاري شریف کې بیان ده یو دوه یهودیانو دوه، یو کعب ابن اشرف یهودي او یو عبدالله ابن ابي الحقيق، دا دواړه یهودیانو. دې دواړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان عالی کې نازیبه الفاظ بوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګېده چې داسې یهودیان دي او د پیغمبر علیه السلام مبارک په شان عالی کې نازیبه الفاظ استعمالوي. یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک خپل جماعت کې جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته وفرمایل من لکعب ابن اشرف، دا کعب ابن اشرف ته پاره بسوک پاسې چې مرداری کی. یو مبارک صحابی پاسې دو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وی سیب زیم کنا. قسم دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه ګوره سرتیری خلکو ښه، هغه په ځان باندې پروا نه وه. زه تو خو مړه د دې نه ډارېږو کور به رانه پاتې شي، زه تو خو د دې نه ډارېږو ګاډی به رانه پاتې شي، زه تو خو د دې نه ډارېږو مور پلار به رانه پاتې شي، زه تو د دې نه ډارېږو کلی به رانه پاتې شي. هلکه زما استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې زما جان څه نه ده، زما مال څه نه ده، زما کور څه نه ده، زما هر څه، زما بیبی او زما هر څه د پیغمبر علیه السلام مبارک په ذات اقدس باندې زه او زما ټول خاندان دا قربان ده. نه هغه صحابي مبارک پاسېدو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي وی صاحب وی زه یم که نه، خو وی ما ته لغونتې اجازت وکئ د یو څو خبرو چې هغه طریقه د اختیار کم د هغې طریقې د وجې نه دا کعب ابن اشرف مردار کم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمیل وی محمد ابن مسلمه وی تا ته اجازت ته چې ته څنګه طریقه کوې خو به ځان ورسوه. رونو نن په انډیا کې دا شوي دي که نه، یو هندو چې ټوله ورځ د غوا میتیالیس کی هغه شریر خلق او ډرپوک خلق چې نن په دنیا کې هندوان دي، هغه زما استا د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات علی باندې په ذات اقدس باندې نازیبه الفاظ استعمالوي او زه تو خو الحمدلله مسلمانان یو. خو دا بغیرته حکمرانان نه دي، دا موجوده او دا مخکینی دا ټول ګورې ښه، دا موجوده او سابقه ټول دا بغیرته حکمرانان دي ښه. هلکه ته څنګه مسلمان یې؟ ته د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس په باره کې یو هندو نشي مړولی. مړه هندو به سوي یې، قسم د یو ډب وله ورکه یو ډب، ټول هندوان به داسې په منډه خوشي وي. انشاءالله مونږ به هندوستان سره یو ځل جهاد کوو، دا په احادیثو مبارکو کې ثابته خبره ده. انشاءالله مونږ به دله دا تختو یو ځل. او چې کم ځان ته حکمران وایي، د مسلمان مشر ځان ته وایي او ځان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک امتی وایي او ستا په لاس کې دا قوت ته او ته دغه هندو نشي مردارولی او چې دومره هم نشي کولی نو سفارتي تعلقات خو سره کټ که که نه.
سفیر ولا ملک بدر کا ورکی کا وتا چې ته د ما د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته بد وای معاذ الله ثم معاذ الله زما استا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی شان پیغمبر ورونو او تا هغه ته بد وای نو زما د ملک نه ګورې ورک شه تا سره تعلقات نه شړم خدای پاک ته په دغه خلکو چې راچا کړل لعنت نازل کی ښا ولی ورونو قسم د مسلمانانو زړونه مجروح کیږي په دې باندې دا چې په منبر لګې ما تاسو یو رہی نه خپایو کنه واس مشتا والله چې دغه هندو په بارا کې دما اوس به چې د ټوټه ټوټه می کړې وي و دما چرته وسته دي ځل ته چرته تلشم داغه مردار چرته لیدل شم الحمدلله زمون پښتنو ګره دا کارنامې کړې دي ښا نن 100 کال مخکې غازی فیصل حفظه الله را پاسیدو او کم قادیانی چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د ذات اقدس مبارکي چې نازیبه الفاظ وي نو څنګه را پادرونو دنیا ولیدو دنیا او د جج مخې ته دا اعلان وکړو چې کله د حکومت نه کار خطا شي نو به موږ سره ګوره سرتیري مجاهدین موجود وي به د هغې په لاس کې قانون وي هغه قانون څه درونو هغه سره بیا کلاشن کوپي ای سره توره وي دغه مردار به زموږ نه دی انشاءالله وروره د ما استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان علی کې نازیبه الفاظ استعمالیږي نو ما تعالی پکار نه دي چې د سره تعلقات کټ کو زه تو به د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر قیامت پر څنګه ودرو بیا وګوره ملامت ولاړو قسم دستا پلار ته دما پلار ته څوک بدو وای نو بیا مو چې ترسو ته نه ډب نه ویسته یا مو ته کنځله نه وی کړي پریدوی نه پریدو او کو دومره وس مو په نه رسی نظر کې خو سره ساتو چې مړه سرمن به دی وباسه مغه چټیم در باندې راشي او زما استا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ما او تا ته د ځان نه د ښځې نه د مور نه د پلار نه د بچو نه د مال نه او د تمام کائناتو نه د تمام انسانیت نه هغه محبوب ده باید چې په دې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې زو تو ننګ کو زو تو په دې باندې غیر په دې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کو او غیرت څه درونه یو دا د خدا د مونږ په وس کې ده چې کوم د هندوستان مصنوعات دي ناغی نبائی کاٹ اعلان وکړو چې معیشت خدای پاک تبا کی او کته دا وای چې د ما په غستلو سکیږي د د په نا یقینا چې د ما اوستا په غستلو ای تډیره فایده رسی او د ما اوستا پنا غستلو هغه تډیر تباہی رسی نقصان وته رسی نزو تو محمد مسلمه رضی الله عنه پاسیدو او پیغمبر علیہ السلام مبارک توای وی سیب دغه کس په زمردار کما چلاړو کعب ابن اشرف ناسو دا يهودي یو ډیر مشرو د خپل يهوديانو مشرو کعب ابن اشرف او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وللاړو او سو خبرې وته کولې ښا ورته وی داسې چله چې ته مونږ له غنم راکا او تا سره به خیر د مونږ د هغې په باره کې څه ګاڼه کیدو چې کله راته خپل مال واپس کو هغه ګاڼه به مونږ له راکړي نه هغه ظالم داسې ناروا الفاظ وی داسې چلو کوي ما سره ګاڼې کې خپلې ښځې کېدی هغه وی نه وی ښځې خو د سره نه کېدو وی خپل بچی را سره کېدی وی نه بچی د سره هم نه کېدو وی خلک په بیا زما بچو ته پیغور کوي چې د یو وسق او د دوو وسقو په باره کې ته خپل پلار په ګاڼه کې ایښی
وی یو سیز د هغه به در سره کېدو، توره به در سره کېدو، تورې ګاڼه کې به در سره کېدو. نو چې کله د خپل مال واپس درکو نو بیا به درنه د خپل مال والو. او دا الفاظ یې وي ښه وی وقت داسې ده مونږ چې د کم مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نه راغلی یو نو وقت عنانا وی هغه ډېر په مشقت کې اچولی یو. نو دا کافر وی جوړدا خلک علیاذ بالله د اسلام نه تنګ شوي دي. او وقد عنانا هغه صحابي مبارک ورته وفرمایل وی موږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په مشقت کې اچولی یو. وروڼو مشقت کې خو یو که نه؟ مونځ کول اسان کار ده څه؟ غرمه کې راتلل، پنور کې راتلل، په شپه کې راتلل، په تیاره کې راتلل، دا څه اسان کار ده څه؟ او هغه کافر تېنه دا مراد واغستو وی جوړ دا علیاذ بالله د اسلام نه تنګ شوی ده. او د صحابي مبارک دا مرادو چې یقینا چې په مشقت کې خو یو که نه؟ نو هغه ورته وی پرېږدئ که نه؟ وی نه پرېږدو خو نه، وی ګورو چې څه حالت جوړیږي. حالت خو یې څه اخري کامیابي وه که نه؟ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی شان هغه څه هغه کامیابي وه که نه؟ الله پاک جل جلاله د هغې په ذریعې سره ټول دین کامل کو که نه؟ نو ورته وی دا اسلحه به در سره کېدو د هغه نه مونږ له راکړه. هغه ورته وي بس واله کور ته یې غنمونه وړل او چې بیا دوباره راتلل نو هغه خپلو ملګرو ته یې وي وروڼو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره چې د چا محبت وي که نه نو د دې کعب ابن اشرف رورو ابو نایله خپل رور یې و ښه رضایي رور یې و رضایي هغه هم په دې قتل کې ورسره شریک و. ګوره د پیغمبر علیه السلام مبارک د شان علی د وجې نه د خپل رور د رضاعت خیال یې ونه ساتلو، هغه خپل رور یې مردار کو. چې کله واپسې راغل نو په لیرې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته وایي د کعب ابن اشرف په ډېر ستر ستر ویښته پرېښول او ډېرې ښایسته دغه به یې لګولې عطر به یې لګول خوشبویانې. نو هغه ورته ویې زه به ورسره داسې طریقه وکړم خو چې یو ځل یې د ویښتو نه قابو کم که نه نو یې بس تاسو ته به یم چې راځئ پې. نو ستر ویښتې پرېښي او ډېرې خوشبویانې به یې لګولې. نو کعب ابن اشرف ته محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وایي ویره ته دا ویښته دې لږ را نو په لومبي ځل خو سړی ځان نه دغ کوي که نه، باور خو به ورکوي که نه. نو یو ځل یې چې وکتل اوه دا خو څومره ښایسته بوی کوي نو هغه ورته په تمامو عربو کې د ما ښه ده ښایسته خوشبویي جوړوي. هغه ورته ښه بیا ناسته ګپې لګولې ده. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وایي وی ته راکړه دا ویښته چې لږې بوی کړم خو هغه ملګرو ته اشاره وکړه خو چې ویښتې ترې نه ونیول او مضبوط یې کو ویښتو نه چې سړی ونیسي که نه سر نه دا دی نه دا دی نه مړه چې ځان ته زمری وایي بیا به ځان نه خلاصوي. خو چې ونیو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ملګرو ته وویې دونه کوم بس خو چې راغو بس سټې ته پرېږدو سټې ته نه پرېږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک له خبر رسیدو وی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وی داسې طریقه وکړه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل فإنه قد آذى الله ورسوله وی دی کعب ابن اشرف الله پاک جل جلاله ته او دغه مهربان رسول صلی الله علیه وسلم ته اذیت رسولو تکلیف رسولو ځکه خو الله پاک جل شانه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فیصله وفرمایله چې سر ته نه پرې کوي. او وروره چې نن زمانه کې ما درته وي هندوسي وي مړه هندوسي وي په تمامو غیر مذهبو کې بدترین انسان هندو وي. ګورئ د غوا خدا امتیاز اس کی
او تر پاسې زما د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک پشان علی کی خبرې کوي ان شاء الله دغه بستا انجام وي ښا الله پاک جل جلاله د پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی ورفعنا لك ذکرک اے محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا مبارک نم میں اوچت کړی دا علماء کرام فرمائی اغا سنگا اغا داسی منگ پا آذان کی وایو کنا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور سر بیا وایو اشہد ان محمد رسول اللہ پا کلمت طیبہ چی وایو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اللہ پاک جل جلالہ دا مبارک نم سرا زمونږ د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اغستلی شي الله پاک جل شانو شان اوچت کړی ده باید چې دو تو د دې محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان نه ځان خبر کو د دې په شان باندې ځان قربان کو د دې په شان باندې مال قربان کو د دې په شان باندې اولاد قربان کو ما تعالی خدا پکار دی ورو او بل ما دا توی خواه حکمرانانو لپکار دی چا غیلا باید چې دا دغه هندوستان سره تعلقات کټ کی او سفیر ولا ملک بدر کی ورکی کی ولا چې تا سره د تعلقات نشړم ته زما د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشان علی کې نادیبه الفاظ وای نزستا سے پروا ساتم رولما تعالی پکار دی چې د دې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ګره دنیا کې اختیار کو د دې په نقش قدم لاړ شو او د دې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتو او محبت چې د چا سره وی کنه نه دغه په باره کې ګره به دغه خلاف خبرې چې کی یا په بد لګي ښا اپے بے بد لگی ای احب الجدار وذل جدار لیلا اغبانی بیدا بد لگی نو کزو تو حقیقی معنوں کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عاشقانو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک صادق عاشقانو نبایت چیزو تو نور سنشو کولی رونو ہمارا توی دا دی دا مصنوعاتو نگوری بائی کاٹو کو دا دی مصنوعات نہ استعمالو نور خو دنیا درونو دنیا کې هر څه موجود دي لیکن چې کم انسان لکه مخکې ډنمارک دا واقعات کړي داسې ناروا الفاظ ویلو علماء کرام را پاسېدل او ورونو تاسو به اخباراتو کې مخکې کتلیم بخا چې د هغې کس چې چا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ذات اقدس دغی پشان کې نادیبه الفاظ ویلیو یا کمی خبرې کړې وي د هغې کس په کور باندې الله پاک جل شانه اور لګولو وروره دا هم د بچ کېدو والا نه ده والله کو دا بچ شي ولې دا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اذیت رسوي او زما استاد مهربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نم اللہ پاک جل جلالہ اوچت کړی دا او چې تو ورته اذیت رسوي ته د الله پاک جل شانه مقابله کوي د الله پاک جل شانه مقابله رونه څوک نشي کولی ګورئ د الله پاک جل شانه مقابله هغه څوک نشي کولی نو الله پاک جل شانه دې مونږ ټول د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح معنوں کے عاشقان جوڑ کی رونو بل طرف تا گورے زمونږ زړونه ګناهونو تور کړي دي ښا زړونه مو څه دي دنیا نیولې دي که نه خو لیکن چې کله د دین اسلام او د دنیا مقابله راشي نو بیا به زو تو اسلام اخلو دنیا به بیا نه اخلو بیا به اسلام اخلو بیا به دنیا نه اخلو نو نن
ما او تا ته علماء کرام دا بیانات کوي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د شان عالی د وجې نه د هندوستان د مصنوعاتو بایکاټ په انشاءالله زموږ اعلان وي انشاءالله دا به نه استعمالو او که دا حقیقي معنو کې شروع قسم د ما تعالی خدای پاک جل شانه انتظام کړی دا دنیا ملکونه دي او ما تعالی خدای پاک جل شانه داسې ملک را کړی دا چې زرخیز ملک ته هر څه پکې موجود دي خو لیکن رونو دعا کوئ چې نیکان حکمرانان خدای پاک جل شانه راولي داسې خلق الله پاک جل جلاله حکمرانان راولي دا موجوده چې دي که نه موجوده دا هم ګوره په ایمان نه پوهېږي ښه طالب شهباز شریف څوکي طالب بل څوکي